سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې د پروژې د سرچینو د تخمین دپاره په یوې بلې طریقې باندې سره خبره کوو چې دې ته پارامتریک استیمیرینګ وایي. پارامتریک استیمیرینګ محاسباتي شکل لري. لکه په دې طریقه کې د احصایوي معلوماتو څخه استفاده کیږي، که څه هم په دې طریقه کې د مخکینیو معلوماتو تاریخي معلوماتو څخه استفاده کیږي، خو په دې طریقه کې یو ډول محاسبه ترسره کیږي ترڅو د فعلي پروژې سرچینو ته، که هغه بشري سرچینې وي، بودیجه وي، که وخت وي، د ضرورت سره سم سرچینې وګمارل سي. نو ولې د پارامتریک طریقې څخه استفاده کیږي؟ هغه د دې دپاره چې د پارامتریک طریقه زر د سرچینو تخمین راته راکوي او په هره پروژه کې قابل د استفادې دی، او کوم معلومات چې د دغې محاسبوي طریقې په نتیجه کې لاسته راځي هغه د اعتبار وړ دی. نو کله چې د پارامتریک طریقې څخه استفاده ترسره کیږي ترڅو د پروژې سرچینې تخمین سي، د کومو شیانو څخه استفاده کیږي؟ اول دا چې تاریخي معلومات کارول کیږي. کوم قیمتونه، کوم د مخکینی پروژې مصارف او سرچینې چې مخکې استفاده سوي، د هغو معلوماتو څخه استفاده کیږي. او بل هغه عوامل پیژندل کیږي کوم چې مصارف او د سرچینو په کارولو کې نقش لوبوي. او بل احتمالات د دغو دریو مواردو څخه استفاده کیږي. نو اوس چې کله د پارامتریک طریقې څخه استفاده کیږي، په اول قدم کې واحد ورته ټاکل کیږي. لکه که چیرې یو فعالیت ته وخت تخمینیږي، نو دا محاسبه کیږي چې آیا ورځې دې ورته په نظر کې ونیول سي، ساعتونه، هفتې، که میاشتې او یا کلونه. او که چیرې لکه اندازه مطرح وي، نو متر مربع او یا که کوم بل واحد کارول کیږي. بیا معلومات راغونډیږي او وروسته بیا محاسبه ترسره کیږي. کوم فرمولونه چې دي، هغه عملیې چې دي، هغه ورباندې تطبیقیږي او بیا وروسته معلومات ازمایل کیږي چې آیا صحیح دي او که صحیح نه دي. اوس دغه پارامتریک طریقه څه ګټې لري؟ اوله ګټه یې دا ده چې کوم نتایج چې د پارامتریک محاسبې په نتیجه کې رامنځته کیږي هغه صحیح وي، ځکه چې هغه د ریاضیکي محاسبو په نتیجه کې رامنځته کیږي. او بل دا چې ستاندرد وي. په نورو فعالیتونو کې د دې طریقې څخه استفاده کیږي او قابل د اعتبار دی. او بل سرعت لري. په سرعت سره کیدای سي چې سرچینې محاسبه سي. څه محدودیتونه شتون لري د پارامتریک طریقې د استفادې پر مهال؟ اوله دا چې هر کله د محاسبې لپاره معلومات شتون نه لري. لکه بعضې اوقات قیمتونه صحیح نه وي او د تغییر په حالت کې وي، یا هم لکه موسمونه او شرایط فرق کوي. د یوې پروژې یو فعالیت په یو موسم کې په یوې میاشتې کې ترسره سوی و، کیدای سي په بل موسم کې ډېرتره وخت ونیسي. او بل مغلقیت. کله کله د دې طریقې څخه استفاده مغلقه ده او ساده نه ده، معمولا په لویو پروژو کې او په پیچلو پروژو کې. کله کله بیروني عوامل شتون لري او د بیروني عواملو هماهنګول د فعلي پروژې د شرایطو سره سخت وي. نو په مجموع کې نن مو په دې ویډیو کې د پارامتریک
د محاسبې په تخنیک باندې سره خبرې وکړلې. په دې طریقه کې د تاریخي معلوماتو څخه د مخکینی تجاربو څخه استفاده کیږي، اما په فعلي پروژه کې د ریاضیکي محاسبې په نتیجه کې د سرچینو تخصیص ترسره کیږي، که څه هم هغه بشري سرچینې وي، وخت وي او یا بودیجه وي. نو دې ته پارامتریک د تخمین او یا د محاسبې طریقه وایي.